زمزم مدینی د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، د حشر په ورځ به الله تعالی له بنده څخه په دنیا کې د کړو عملونو په اړه پوښتنه کوي، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په سورت حجر کې 92 او 93 آیتونو کې فرمایي: فوربک لنسألنهم اجمعین عما کانوا یعملون. نو ستا په رب قسم دی، موږ به هرومرو له دوی څخه پوښتنه کوو چې دوی په دنیا کې څه کړي دي. له ټولو انسانانو څخه به پوښتنه کیږي، که شتمن دی که نیستمن، که پادشاه دی که امیر، که عربي دی که عجمي، که تور دی که سپین او که آزاد دی یا غلام. له ټولو څخه به د خپلو اعمالو په اړه پوښتنه کیږي، بلکې له پیغمبرانو څخه به د هغوی د امتونو او له امتونو څخه به د خپلو پیغمبرانو په اړه پوښتنه کیږي. په دې اړه الله تعالی په خپل کلام کې په سورت اعراف کې د 6 آیت نه تر 9 آیته پورې فرمایي: فلنقصن علیهم بعلم وما كنا غائبین والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. الله تعالی فرمایي بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو، او موږ چیرې غائب نه یو، وما کنا غائبین. او په هغه ورځ تله به کټ مټ حق وي، د چا چې د نیکیو پله درنه وي هماغوی به خلاصون عمومي، او د چا چې د نیکیو پله سپکه شي هغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي، ځکه چې هغوی زموږ له آیتونو سره له ظلمه ډک چلند کو. همدارنګه د ترمیزي حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: د بنده قدمونه به تر هغې پورې په ځای پاتې وي چې د 4 شیانو پوښتنه ترې وشي: د عمر په اړه چې په څه کې ختم کړی دی، د علم په اړه چې څه عمل یې پرې کړی دی، د مال په اړه چې له کومه یې ګټلی او په څه کې یې لګولی دی، او د بدن په اړه چې په څه کې یې زوړ کړی دی. همدارنګه د حشر په ورځ به د هغو نعمتونو پوښتنه کیږي چې هغو نعمتونو تا ته فایده راوستې وي. نن چې په پراخ او وسیع کورونو کې ژوند کوي، د دې پوښتنه به الله درنه کوي. نن چې په لوکسو او ښایسته موټرونو کې ګرځې، د دې پوښتنه به الله درنه کوي. نن چې ښایسته خوراک او څکاک لري، ښایسته جامې اغوندي، خادمان او ملازمان لري، یخې اوبه څکې، د کورونو سورو ته کینې
روغ اندام لري د دې ټولو په اړه به د حشر په ورځ الله رب العزت درنه پوښتنه کوي ان تر دې چې د شهدو او د عسلو د یو ګوټ په اړه به هم پوښتنه کیږي لکه چې الله تعالی په صورت تکاثر کې په 8 آیت کې فرمایي ثم لتسألن یومئذ عن النعیم بیا به هرومرو په هغه ورځ تاسې څخه د دې نعمتونو په باب پوښتنې وشي همدارنګه د ترمذي حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له بنده څخه د قیامت په ورځ تر ټولو لومړی پوښتنه د نعمتونو په اړه کیږي او ورته به وویل شي آیا موږ ستا بدن نه و روغ کړی او په یخو اوبو مو نه وې موړ کړی نو هیڅ بنده لره په کار نه دی چې کوم نعمت سپک وګڼي ځکه چې یو سړي له عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه پوښتنه وکړه ویلې آیا موږ په مهاجرو کې ډیر غریبان نه یو عبدالله ابن عمر ورته وویلې آیا ستا ښځه نشته هغه وویلې ولې نه بیا یې ورته ویلې آیا کور دې نشته چې پکې اوسیږي هغه وویلې ولې نه بیا یې ورته وفرمیل نو ته شتمن یې هغه وویلې یو خادم مې هم شته عبدالله ابن عمر ورته وویلې ته خو بیا پاچا یې همدارنګه د حشر په ورځ به د سترګو غوږونو او د زړه په اړه پوښتنه کیږي الله تعالی په صورت اسرا کې 26 آیت کې فرمایي ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغه علم نه وي غوږونه سترګې او زړه هر یو د دوی څخه خامخا پوښتل کیدونکي دي د دې ټولو نه به پوښتنه کیږي امام قتاده رحمه الله فرمای چې کوم شی دې لیدلی نه وي د هغه په اړه داسې مه وایه چې ما لیدلی دی چې کوم شی دې اورېدلی نه وي د هغه په اړه مه وایه چې اورېدلی مې دی او چې په څه نه پوهیږي د هغې په اړه داسې مه وایه چې پرې پوهیږم ځکه چې الله تعالی د دې ټولو په اړه د حشر په ورځ پوښتنه کوي نن دې که په سترګو حرامو ته وکتل شپه تر سبا ناست وې فلمونه او سریالونه دې کتل د دې سترګو نه به الله پوښتنه کوي نن دې که په غوږونو باندې فاسده موسیقي واورېدله حرام او بیحیایي دې واورېدله د دې غوږونو نه به د حشر په ورځ الله پوښتنه کوي بس الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي او الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي سره له دې چې د قیامت په ورځ انتظار ډیر اوږد دی او خلک به په ډیره ویره او پریشانی کې وي پیغمبران به ویریږي اولیا به پریشان وي ګنهګار به په خولو کې ډوب وي خو کله چې حساب پیل شي نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر امت به الله تعالی لوی رحم دا وکړي چې تر ټولو لومړی حساب به ورسره وکړي د ابن ماجه حدیث ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من تر ټولو امتونو وروستی یو خو تر ټولو مخکې حساب به راسره کیږي د قیامت په ورځ به ویل کیږي چې هغه نالستی امت او د هغه پیغمبر چیرته دی نو له دې امله موږ په زمانه کې وروستي او په حساب کې لومړي یو همدارنګه د مسلم حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ په نړیوالو کې وروسته یو خو د قیامت په ورځ لومړي یو چې تر ټولو مخلوقاتو مخکې به راسره حساب کیږي خو تر ټولو لومړنۍ فیصله هغه د قتل فیصله ده تر ټولو لوی جرم د مسلمان وینه په ناحقه تویول دي چې متاسفانه زموږ په دې وخت کې دې جرم پرمختګ کړی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې اړه وړاندوینه کړې چې ډیر مرګونه د قیامت نښه ده
د بخاری او د مسلم حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به تر هغې نه قائمیږي چې حرج ډیر نشي. صحابه و پوښتنه وکړه ای د الله رسوله حرج څه ته وایي؟ محمد رسول الله وفرمایل وژنه. نو له دې امله چې د وینې تویولو حق ډیر لوی دی، نو د قیامت په ورځ یې تر ټولو لومړی پوښتنه هم کیږي. د بخاری او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تر ټولو لومړی فیصله چې د قیامت په ورځ د خلکو په منځ کې کیږي هغه د وینو فیصله به. نن ورځ په دې وطن کې د انسان وینه او وژنه دومره ارزانه شوې چې د مرغۍ د وینې او د وژنې نه هم ارزانه او آسانه. د نسایی حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حشر په ورځ به یو کس بل کس له لاسه نیولی او د الله رب العزت حضور ته به راشي او ورته وبه وایي ای ربه دې زه وژلی وم. الله تعالی به له قاتل نه پوښتنه وکړي دا دې ولې وژلی دی؟ هغه به ووایي د دې لپاره مې وژلی و چې ته غالب شي. الله تعالی به ورته ووایي دا دې زما وي. بل به هم داسې راشي الله تعالی به ترې پوښتنه وکړي نو هغه به ووایي چې د پلاني د غلبې لپاره مې وژلی و. الله تعالی به ورته وایي دا په پلاني پسې نه حسابیږي نو هغه به په ګناه کې اخته شي. پر بنده باندې لازم ده چې په ناروا باندې د وینې له تویولو، شخړو او له تهمتي ځایونو څخه ځان وساتي او له الله تعالی سلامتیا او عافیت وغواړي. نن ورځ خو ټوپک واخله بس په یو ډز باندې سړی مړ که، خو د حشر په ورځ الله رب العزت څخه بیا جواب ډیر سخت دی. لومړنۍ پوښتنه به او لومړنۍ فیصله به د وینې په اړه وي. د محشر ورځ، د فیصلې ورځ او د آوازونو ورځ ډیره اوږده او سخته ده مګر په چا چې الله تعالی آسانه کړي. په دې ورځ باندې خلک مختلف حالات لري. کله چې الله تعالی ته وړاندې کیږي او د هغه مخې ته ودرېږي نو د ویرې له امله به خلک یو له بل نه بیزاره شي او هر نسبدار به خپل نسبیان او خپلوان هیر کړي لکه چې الله تعالی په صورت مؤمنون کې 101 آیت کې فرمایي فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړه شي بیا به په هغه ورځ د دوی په منځ کې کومه خپلولي پاتې نشي او نه به دوی یو له بل څخه پوښتنه وکړي. هر نسبدار به خپل نسبیان او خپلوان هیر کړي. که په دنیا کې هر څومره هم د دوو کسانو دوستی پیاوړې وي او د مینې کچه ډیره وي خو په قیامت کې به یو له بل نه بیزاره او د ځان مې آوازونه به پورته کوي لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت معارج کې 10 آیت کې فرمایي ولا یسأل حمیم حمیمه. او هیڅ یو صمیمي دوست به له خپل بل صمیمي دوست څخه پوښتنه ونه کړي، ایر به وي بلکې سړی به له خپلې کورنۍ، دوستانو، ورونو او ښځې او بچو څخه تښتي او ټول څټونه به الله تعالی ته ټیټ شوي وي او سخت به ورته نرم شوي وي لکه چې الله تعالی په صورت طه کې 111 آیت کې فرمایي وعنت الوجوه للحي القیوم. د خلکو سرونه به د حی او قیوم ذات په وړاندې ټیټ شي. خلک به رپیږي، پیغمبران به زاری کوي، ژبې به بندې وي، عقلونه به تیز وي او عملونه به ډول ډول موجود وي. د بخاری او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دغه ورځ به یوازې پیغمبران خبرې کولی شي او بس. نن خو دې په دنیا کې 14 ګزه ژبه ده، هیڅوک درنه خلاص نه دي، خو د حشر په ورځ به د الله په دې ژبه باندې مهر ولګوي، درته به بنده کړي، هلته به خبرې هم نشي کولی.
ستا لاس ستا پښې او ستا د بدن پوستکی به په تا باندې ګواهي ورکوي چې دا دې وکړه دا دې وکړه او دا دې. یا الله په موږ یې آسانه کړه، په موږ رحم وکړه او زموږ په عیبونو باندې پرده واچو. په دې ورځ به بندگان هغه څه چې کړي وي خپل مخې ته حاضر وویني، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په صورت آل عمران کې 13 آیت کې فرمایي. دا به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. زمزم مدینې ته هلته مې روضه د پیغمبر ده زار د قریش. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په دې ورځ به بندگان هغه څه چې کړي وي خپل مخې ته حاضر وویني، لکه چې الله تعالی په صورت آل عمران کې 13 آیت کې فرمایي یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضره وما عملت من سوء. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضر عمومي، که یې ښه کړي او که بد. په دې ورځ به له انسان څخه هیڅ کم داسې عمل ورک نه وي چې هغه یې کړی وي. الله تعالی په صورت یاسین کې 12 آیت کې فرمایي وکل شیء احصیناه فی امام مبین. موږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړي دي، هلته ورکیږي نه. نن به خلک دوکه کې دروغ به ووایي، چل او فریب به وکړي، خو هلته بیا د الله رب العزت په حضور کې ځواب نه لري. هر څه هلته څرګند دي. څه چې تا په دنیا کې کړي دي هغه په کتاب مبین کې درج شوي، ثبت شوي، الله لیکلي دي. زموږ رب همداسې ویلي دي چې د انسان د حال او عمل یادونه یې کړې ده. له مرګ نه مخکې چې څه یې کړي دي او کوم چې تر مرګه وروسته پریښي دي دا ټول به حاضر وي. که چا له ځان نه وروسته یو کتاب پریښی وي، ښایسته کتاب یې لیکلی، خلک یې لولي، یا یې څا کیندلی وي چې خلک یې له اوبو ګټه اخلي، یا یې ویاله جوړه کړې وي چې خلک یې له اوبو استفاده کوي، یا یې د یتیم پالنه کړې وي، یا یې علم خپور کړی وي چې خلکو د هغه نه دین زده کړی وي، او یا یې له ځان نه وروسته نیک بچي پریښي وي چې د لپاره دعا کوي، نو دا ټول به د ده په ګټه حسابیږي. خو که چا له ځان نه وروسته حرام پریښي وي لکه شرابخانه، نڅاخانه، د فساد خپرولو چینل او یا بیلارې کوونکي کتابونه، نو دا به هم ټول خپل مخې ته وویني، لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې په صورت قیامت کې فرمایي یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. په هغه ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي. کوم عملونه چې مخته کړي یا د ده نه وروسته پاتې دي، د ده مرګ نه وروسته دا به ټول دته وروښودل شي. چې په دنیا کې انسان ګناه څومره سپکې ګڼلی وي، نو په قیامت کې به یې هماغومره لویه ګڼي. د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي له سپکو ګڼل شوو ګناهونو نه ځان وساتئ. وای به دا وړه ګناه ده، دا څه پروا نه کوي، دا څه پروا نه کوي، ځکه چې د دې ګناهونو مثال د هغه قوم په څیر دی چې دښتې ته ولاړ شي او هر یو له ځان سره یو یو لرګی راواخلي، نو دومره لرګي راټول کړي چې خپله ډوډۍ پرې پخه کړي. بېشکه کله چې بنده په سپک ګڼل شوو ګناهونو باندې راونیول شو نو هلاک شو. ګناه چې چیرته ده غټه ده، هغه وړه مه ګڼه. همدارنګه د قیامت په ورځ به الله رب العزت د حقوقو په اړه درنه پوښتنه کوي. حق هغه لازمي شي ته ویل کیږي چې له انسان څخه یې د ادا کولو مطالبه کیږي. الله تعالی ځینې حقوق انسان لره ورکړي دي او ځینې پر ده باندې لازم کړي دي چې د ده د حقوقو ضمانت الله تعالی کړی او پر ده باندې د لازمو حقوقو د نه ادا کولو نه یې ویرولی دی چې کم کمی پکې ونه کړي. لومړی د الله تعالی حقوق. د الله تعالی حق پر بندگانو دا دی چې یوازې د هغه بندگی به کوي او هیڅ شریک به ورسره نه نیسي.
لمونځ به کوي، زکات به ورکوي او نور عبادات به هم ترسره کوي. د قیامت په ورځ لومړنۍ پوښتنه له بندګانو څخه دا کیږي چې تاسې د څه شي عبادت کوه او پیغمبرانو ته مو څه ځواب ورکړی. پر بنده باندې د الله تعالی دا حق دی چې کوم عبادتونه پرې الله تعالی واجب ګرځولي هغه به ادا کوي او د قیامت په ورځ په عباداتو کې تر ټولو لومړنۍ پوښتنه د لمانځه کیږي. ترمذي او د نسائی حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای له بنده سره د قیامت په ورځ لومړی حساب د لمانځه کیږي. که لمونځ روغ و نو بریالی او کامیاب دی، او که لمونځ خراب و نو برباد او تاوانی دی. که په فرضو کې نیمګړتیا وي نو الله تعالی به ووایي وګورئ چې زما د بنده نفل شته چې نیمګړی فرض یې پرې پوره شي، او بیا به نور عملونه پر همدې ډول وي. ته چې زما خبرې اورې په ورځ کې څو وخته لمونځ کوې؟ شته زیاتره ورونه او زیاتره خویندې شته دی با دیانته دي 5 وخته لمونځ په خپل وخت کې ادا کوي. خو له ډېرو نه چې زه پوښتنه کوم په ماسخوتن کې چې څو وخته لمونځ دی وکړه، نن مې 2 وخته کړی، نن مې 1 وخت کړی. آیا الله تعالی تا باندې ستا په ژوند کې 1 وخت او 2 وخته لمونځ فرض کړی که 5 وخته؟ ته دا لمونځ په خپله خوښه باندې کوې یا د دې لپاره یې کوې چې دا د الله حکم دی او د الله فریضه ده زه ادا کوم؟ دا خو ستا په خوښه په تا باندې نه دی فرض شوی چې 1 وخت یې کوم یا 2 وخته کوم یا 3 وخته کوم. دا د الله حکم دی، د الله فریضه ده او په دې اړه به الله درنه پوښتنه کوي. پلاره چې ته په کور کې ژوند کوې، ځوانان زامن دی او پیغلې لوڼې دی چې په کور کې پرتې دي لمنځونه نه کوي، په دې اړه به الله تا نه پوښتنه نه کوي؟ مورې چې ته په کور کې مشره ستا لوڼې او ستا زامن سهار مانځه ته نه پاڅېږي او ماسخوتن بې لمازه ویده کیږي، په دې اړه به الله تا نه پوښتنه نه کوي؟ په کوم کور کې چې بې نمازي وي هلته بې برکتي وي، په کوم کور کې چې بې نمازي وي هلته شخړې وي، په کوم کور کې چې بې نمازي وي هلته غم وي، په کوم کور کې چې بې نمازي وي هلته اختلاف او بدبختي وي. همدارنګه د ابو داود حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ په عملونو کې لومړی حساب د لمانځه کیږي. الله تعالی به خپلو ملائکو ته ووایي زما د بنده لمانځه ته وګورئ چې پوره یې کړی او که نیمګړی. که پوره وي نو پوره به ولیکل شي، او که څه شی پکې نیمګړی وي نو الله تعالی به ووایي وګورئ چې زما د بنده نفل شته او که نه. که نفلې وي نو الله تعالی به ووایي زما د بنده فرض له دې نفلو څخه پوره کړئ، او بیا به له دې نه وروسته نور عملونه راواخیستل شي. چې اودس کوې وروره او خورې، په پوره اطمینان سره او په مسنونه طریقې سره اودس وکړه. کله چې لمانځه ته درېږې په هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې هغه طریقه تا ته محمد رسول الله درښودل. دا نه چې سر رکو ته کته کړي، 1 وار د سبحان ربی العظیم ویلی نه یې ډایرکټ رکو سجدې ته لاړ شي، او سجدې کې د 1 وار سبحان ربی الاعلی ویلی نه دي سر پورته کوي لکه چرګه چې د دانې په خوراک کې ټونګوره لګوي بیا بلې سجدې ته لاړ شي. دا مونځ نه دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ډیری منځګزار دي چې کله هغوی لمونځ وکړي د هغوی لمونځ په یو پلیته ټوټه کې رانغښتل کیږي او د ده په مخ باندې ویشتل کیږي، ځکه چې د هغه رکوع سمه نه ده، د هغه سجده سمه نه ده، د هغه قرائت سم نه دی او په مانځه نه پوهیږي. چې لمونځ کوي کوشش کوه هر هغه مانځه سره چې نفل کیږي هلته 2 رکعاته 4 رکعاته کم و زیات نفل وکړه، چې د حشر په ورځ که ستا په لمانځه کې او په فرایضو کې کم کمبود او نقصان وي چې الله یې د دې نفلو نه درته پوره کړي. خو ډیری داسې دي چې هغه فرض نه کوي، نو زه د نفلو څه توصیه ورته وکړم؟ الله دې زموږ سره ورته هدایت وکړي. پاتې شو د بندگانو حقوق، دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم،
تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. وای زار د قریشینا